د بلخ ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه اداره د خپلو هلو ځلو په پایله کې توانېدلې چې د سترو ټولنیزو او کورنیو ستونزو د حل زمینه برابره کړي، چې له دې قضیو څخه دوی د ښځو د مهر شرعي حق غوښتنې پورې تړاو درلود او درې نورې بیا د خاوند او میرمن ترمنځ کورني اختلافات او د دواړو لورو د کورنیو مداخلې وي چې د کورني تاوتریخوالي او شخړو لامل ګرځېدلي وو. خو د محتسبینو په منځګړیتوب دغه ټولې ستونزې د نبوي لارښوونو له مخې پای ته ورسېدې. د بلخ ولایت د امر بالمعروف مسؤلین د خلکو له همکارۍ مننه کوي او ټینګار کوي چې د کورنیو شخړو د حل لپاره جوړجاړی او شرعي مشوره کولی شي د کور د پیاوړتیا، د کورني تاوتریخوالي د کمولو او د خوندي ټولنیز چاپیریال په رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. همداراز د دغه ریاست محتسبین له ټولو هیوادوالو غواړي چې د کورنیو ستونزو رامنځته کېدو پر مهال دې تر عدلي ارګانونو وړاندې خپلې ستونزې له محتسبینو سره شریکې کړي او د اسلامي شریعت له مخې د سوله ییزو لارو چارو له لارې دې د حل هڅه وکړي.